چې غم برداشت کو تجربه زمونږ د دواړو نه وه چې غم برداشت کو تجربه زمونږ د دواړو نه وه او د یارانې څه اراده زمونږ د دواړو نه وه د رقیب سر به اوس د خاورې سره خاورې وخو نصیب یې ښه و چې کوڅه زمونږ د دواړو نه وه او زمانې مونږ د سره بیلولی نه شو خبره دا وه چې مزه زمونږ د دواړو نه وه زمانې مونږ د سره بیلولی نه شو خبره دا وه چې مزه زمونږ د دواړو نه وه مینه مې کړې د منکر نه یم غازي نادانه مینه مې کړې د منکر نه یم غازي نادانه دغه په ما که الزام لګي نو په ځای به لګي قدرمندو سلامونه او ډېرې نیکې هیلې ومنئ پروګرام دی تالار او په شروع کې مې چې کوم شعر ویلو د دې خالق را سره ناست دی غازي نادان له ما به یې تاسو ښه پېژنئ ولې چې د یوټیوب د لوري خپل چینل غزلزار هم چلوي هر ملګري له ورځي مرکتې کوي د دوی سره زمونږ په تالار کې دویمه خپرونه ده ما وی چې راشم غازي نادان ته ورسره خبرې هم وکم او د مینوالو ته لپاره تاسو شعرونه هم یوسم ولې چې اکثر لمنګ ګورو استادان هم وایي چې څوک غزل لیکي یا شعر لیکي او بیا هغه یو نوی نثر نګارۍ ته راځي نو بیا تی شعرونه پاتې وي نو داسې زمونږ ژوند هم دی که موږ چا پسې لاړ شو د هغې شعرونه ریکارډ کوو مرکې ته ریکارډ کوو نو بیا زموږ خپل شاعري پاتې وي نو دې ته مې لږ مخ شو پام مې ورته شو چې غازي نادان ته لاړ شم ورسره کښېنم او ورسره خبرې اترې وکړم او شعرونه ترې ریکارډ کړم راځئ چې ورته هرکلی ووایو ستړي مشي ورته وایو غازي نادان صاحب تاسو ته په خپرونه تالار کې ډېر ستړي مشي ورکلی وایم ډېره زیاته مننه رحمان نادان صاحب ستاسو هر څومره هم که د ګرمۍ شدت ډېر زیات دی نن ډېره زیاته ګرمي ده او تاسو راغلي د پیښور دغه سر نه نو ستاسو د مینې زه ډېره زیاته مننه ډېره مننه غازي نادان صاحب ژوند څنګه روان دی د خپل مصروفیات راته بیان کړه دغه کتونکو ته بیان کړه خپل تعارف ورته هم وکړه ځکه په اوله مرکه کې تاسو خپل تعارف کړی او که هغه ملګري چې هغه تاسو په اول ځل ګوري په دغه سکرین د لوري نو هغوی ته به لږ اسانه شي رحمان نادان صاحب بس تعارف خو بس دومره خاص نه دی غازي نادان مې نوم دی او د پېښور په سیمه کې اوسېږم داودزو کې او دغه چینل چلو ریډیو یو پروګرام هم کوو د نه علاوه ملګري مونږ یې دغه مرکې اکثر ملګرو سره کوو تاسو د ژوند خبره وکړو یو ورځ شاه سعود صاحب سره ناست وم د هغه نه ما تپوس وکړو چې شاه سعود صاحب پلک صاحب هم ناست دی مال شاه سعود صاحب د ژوند هم څنګه روان دی نو هغه یو ډېره عجیبه غوندې خبره وکړه وای کله مې راوپرځي او کله یې راوپرځم نو زه به هم دغه ویم چې کله مې راوپرځي او کله یې راوپرځم بهرحال ښه دی خوشحاله یو په دې سره زما یو خبره بله یادېږي د دانش صاحب خبره ده و چا رانه پوښتنه وکړله چې ژوند دې څنګه روان دی مړه روان خو دی که نه چې دا اوس په ځای ولاړ وی به م څه کولی البته ډېره مننه خدای دې خوشحاله که ملکې څنګه روان دي خلکو ته ځئ د خلکو احساسات څنګه دي خلک مینه درکوي او که نه مرکې ډېرې ښې روانې دي مختلفو ځایونو ته دورې کوو ضلع مومن ته به د اختر کې تللي وو تاسو هم را سره وئ دې نه علاوه بیا داسې میچنۍ طرف ته تللي وو د هغې نه علاوه نوخار مردان نو مختلفو ځایونو کې لونخوړ ته تللي وو نو ځو ګرځو خلک ډېره زیاته مینه کوي ځینې ټایم کې مونږ ستړي شو مونږ یاره بس نه کوو مړه دا مرکې نورې نه کوو خو چې چېرته لاړ شو د خلکو هغه مینه وي نو په ټلیفونونو په میسجونو نو بیا هم وایو چې یار نه شو نو دا مونږ چې څه کوو دا زموږ د لاسه نه دا د ولس مینه ده ډېره مننه قدرمندو تاسو ته یو خبر اقدمه مخې ته چې غازي نادان څه په موټرو کې نه ځي چا پسې بلکې یو موټرسایکل ورسره دی په هغې باندې غریب هغه لرلو ځایونو ته ځي مومندو ته ځي زه ورسره تللی ما ورسره سفر کړی دی ما ته احساس شوی دی چې څومره د ادب دپاره خوارې کوي زارې کوي بیا موږ له دومره پکار ده چې د یوټیوب د لوري خو دغه خپرونې واورو ویې ګورو مینه ترې واخلو او شعرونه خو هسې هم د قام احساسات دي پکې د خاص جذبات دي پکې د شاعر اواز دی هغه موږ واورو نو ډېره دې شاید د غازي نادان صاحب له بداد هم ورکوو مینه به هم ورکوو او د یوټیوب د لارې ورته یو چینل دی د غزلزار په نوم باندې دی او خپرونه غازي نادان په نوم دی او غزلزار خپرونه ترې کوي نو دا تاسو کتلی شئ مینه ترې اخیستی شئ او ډېر ښه معیاري شاعران پکې کتلی شئ غازي نادان صاحب یو سوال بل کوم او بیا به د هغې نه موږ راګرځو ستاسو شعرونو ته دا راته ووایئ چې د زمونږ چې کومې ذاتي زمونږ سره کومې نږدې علاقې دي مومندي جنسي شوه باجوړو شو داسې نور علاقې شوې د هغې نه هرګز تاسو بهر ملکونو ته د مشاعرو یا د مرکو په هڅه تللی یاستئ
یاره دلته چې کومه پښتونخوا ده په دې کې خو مختلفو ښارونو ته کلو ته تللي یو لا اوس هم ځو مزلې کوو ستړی کوو او کوشش کوو چې یاره بهر کم په سعودي کې کم مسافر دی یا په دوبۍ کې دی یا قطر کې یا کویت چیرې ځای کې مسافر دي نو زما خو اول کوشش زما ټول چې کوم فکر دی دغه طرف ته دی حاضر هم له لاس کې څه شته نه که چېرته خدای پاک بره نه احسان وکړو بیا ګرانه نه انشاءالله ځو بهر ځای ته ډېره مننه الله دې ستاسو دغه جذبې داسې تاندې لري غازي نادان صاحب شعرونه درنه اورم کوم نوي شعرونه دي لیکلي دغه مینهوالو ته وړاندې کړه ډېر خلک وایي چې غازي نادان موږ ته زاړه شعرونه وایي نو هغه د یو چا خبره او یاره وایي مولا که مې نوې مسلې کوي خو ظاهر مسلې کوي نو خبره داسې ده شعرونه درنه اورم او خوندور شعرونه درنه اورم نو داسې دوه درې شعره به درته ووایم ارشاد چې باور دې وشه ته منې شکونه وخوړلې باور دې وشه باور دې وشه ته منې شکونه وخوړلې زما بلا ډېرې سجدې شکونه وخوړلې وایه چې به زما شي که نه زه به د هغه څنګه شم چې به زما شي که نه چې به زما شي که نه زه به د هغه څنګه شم جانانه مړه ته خو دې شکونه وخوړلې ډېره لا یار بیا ووایه دا شعر چې به زما شي که نه زه به د هغه څنګه شم جانانه مړه ته خو دې شکونه وخوړلې او یو دوه درې شعر نور دي چې غم برداشت کو تجربه زمونږ د دواړو نه وه چې غم برداشت کو تجربه زمونږ د دواړو نه وه او د یارانې څه اراده زمونږ د دواړو نه وه د رقیب سر به اوس د خاورې سره خاورې وخو نصیب یې ښه و چې کوڅه زمونږ د دواړو نه وه او ای زمانې مونږ د سره بیلولی نه شو خبره دا وه چې مزه زمونږ د دواړو نه وه بیا ووایه ای زمانې مونږ د سره بیلولی نه شو خبره دا وه چې مزه زمونږ د دواړو نه وه او یا یو دوه شعر نور دي چې نصیحتونه دي زما په ځای خپل ځان ته وکړه نصیحتونه دي زما په ځای خپل ځان ته وکړه ما لا څه کړي دي سړیه چې توبه هم وکړم او تمامي عمر ستړی کړولی دی یم اوس خو مې خپله غېږ کې پرېږده چې د ما هم وکړم ډېر ښه دی او غزل به درته ووایم چې د هغې نه مخکې یو دوه شعر دي چې دا نوې تجربې را باندې نه دي کوي دا نوې تجربې را باندې نه دي کوي یا سی په ځان پسې خیرې را باندې نه دي کوي د جانان غم که څه احسان کوي نو دا دې وکړي سلام دارې میخانې را باندې نه دي کوي ډېر ښه دی واه یار واه د جانان غم که څه احسان کوي نو دا دې وکړي سلام د هرې میخانې را باندې نه دي کوي چاته ویل یې چې غریب دی پلار مې نه ورکوي چاته ویل یې چې رشتې را باندې نه دي کوي واه او بس د اخري غزل به کو لکه چې ستام ګرمي شوی ده پلک نه په کومه رقم چې وایم چې ور واخلم لمبه ورپسې سم وکم وایم چې ور واخلم لمبه ورپسې سم وکم د زړه می غواړي چې خیرې ورپسې سم وکم رمضان سه بول خډي ربونه وکم ځان خستړې کم بیا چرته کې نه متوبه ورپسې سم وکم بیا څوک را یاد شي سپوږمۍ چې په اسمان کې وینم بیا لیونی شم نشي ورپسې سم وکم او هغه د ژوند په لار رقیب سره روانه د زی د راتلو نه د کنارې ورپسې سم وکم غازی نادانه ما ته خپل نصیب ډېر ښه معلوم دی را به یې نه کړي که جرګې ورپسې سم وکړم ډېره مننه غازي نادان صاحب ډېره شکریه قدرمندو غازي نادان مو واورېده شعرونو ته مینه پکار ده او داد پکار دی تر بلې مرکې پورې په خدای سپارمه د الله په امان